د هیواد په لویدیځ هلمند ولایت کې د نږدې 500 میلیونه افغانیو په ټولیز ارزښت شپږ لویې پروژې عملاً تر کار لاندې دي. د هلمند برېښنا ریاست مسؤلین وایي د مرکز لښکرګاه په ګډون کجکي، سنګین او موسی قلعه ولسوالیو کې د نږدې 500 میلیونه افغانیو په ټولیز لګښت د برېښنا انرژۍ لیږد، ویش، بنسټونو او اصلاح شپږ پروژې تر کار لاندې دي چې په بشپړوي سره به یې زرګونه کورنۍ د لومړي ځل لپاره له برېښنا انرژۍ څخه برخمنې شي. په هلمند کې شپږ پروژې عملاً تر کار لاندې دي چې تقریبا 500 میلیونه افغانۍ لګښت لري، چې په دې کې دوه بابه سب سټیشنونه چې تقریبا 1.5 میګا ولټ امپیر ظرفیت لري، او همدارنګه د کجکي، سنګین او موسی قلعه پروژې دي چې هغه استهلاک سوي او د ډېر وخت پروژې دي د منځه تللي. اوس د افغانستان برېښنا شرکت په مالي لګښت موږ غواړو چې هغه بیخي ټولې او تعویض یې کړو په نوو شبکو باندې. د مسؤلینو په خبره یوازې د کجکي، سنګین او موسی قلعه ولسوالیو د کلونو پخواني او له فعالیته لوېدلو شبکو پر ځای د معیاري شبکو فعالولو لپاره تر نږدې 100 کیلومترو په اوږدوالي د منځني او ټیټ ولټاژ شبکې جوړیږي. 1.5 میګا ولټ امپیر په ټولیز ظرفیت 2 سب سټیشنونه فعالېږي او همداراز د 4800 پایو او اړینو تجهیزاتو نصب سره مل سلګونه کیلومتره برېښنا لیږدمزي هم قصول کیږي. چې د دې شبکو مجموعه ټول به د متوسط او ښکته ولټاژ ده تر 100 کیلومتره پورې رسیږي او د 4800 په اصله پایه د دوه لپاره نصبېږي او همدارنګه د دغه دوه ولسوالۍ لکه موسی قلعه او سپیدسار دپاره چې دوه پایه پاور ټرانسفرمرونه چې د یو ظرفیت په 1514 چې مجموعي د دې ټول ظرفیت به 1.5 میګا ولټ امپیر ته رسیږي. پلانې کار جریان لري. په ورته وخت کې د نوې شبکو غځولو سره مل به د پراخو تجارتي او تخنیکي ضایعاتو مخه ونیول شي چې دا چاره د شبکې خوندیتوب او معیار لوړولو سره سره د ملي عوایدو په لوړاوي کې اساسي مرسته کړي. په هلمند ولایت کې شپږ پروژې جریان لري چې د دې پروژو په بشپړېدو سره به د ضایعاتو کچه په ډېر پراخ ډول سره ټیټه سي او عاید به زیات سي. د هلمند اوسیدونکي بیا د یادو پروژو پلي کېدو ته خوښ دي او هلمند چې د معیاري شبکو فعالیت سره به له انرژۍ څخه د استفادې خوندي چاپیریال رامنځته شي او نور به په دې ډګر کې احتمالي خطرونو څخه خوندي وي. برېښنا به نه یوه ګړۍ به ولاړه بل ګړۍ به راله، خلک یې هم نیول. زموږ په کورو کې دا عمومي لینونه دي چې وش کېږي، بیا مامورینو ته وایي چې تاسې راسئ دغه کې، نو دا ډېر ښه سیسټم را روان دی. انشاءالله موږ به ډېر په وساس وو. ډېر ځینې خوشحاله د دې کارو څخه چې زموږ برق یې ښه راسم کړي. پخوا به داسې و چې هغه به یا باد سلو یا به مثلا دوړې سولې، بارانونه به سوله، زموږ برق به شاټ سلو، تاریکه به وه. بیا دلته دا خلک چې وه هغو خو د دا برق سره مخته وه، چا هندارې و بیا ترې شی نه درلودی، نو بس دغه برق یې لګوي. هغه پر نیمه شپه باندې برق شاټ سلو، بیا به برق نه و، تاریکه به وه، یا به په ژمي کې به باران وورېدی، تاریکه به وه، د کوچنیان به یخته وه. نو اوس چې برق موږ ته ډېر داسې سم سي په داسې ښه معیار سره، نو بیا موږ د دې څخه ډېر خوشحاله یو. د هلمند برېښنا ریاست مسؤلین په دې باور دي چې د یادو پروژو بشپړوي سره به د برېښنا انرژۍ پیرودونکو شمېر د پام وړ زیات شي. لویو او وړو سوداګریزو فعالیتونو غوړېدا، د برېښنا انرژۍ پر مرسته د روغتیا او پوهنې سکتور ملاتړ او همداراز د ژوند سهولتونو برخه کې به د پام وړ بدلونونه رامنځته شي.